ډیټابیس خواوشا چې کوم څلور کټګوریان خلک دي چې اینډ یوزر ده، ډیټابیس ډیزاینر ده، ډیټابیس اډمنسټریټر ده او اپلیکیشن پروګرامر دي. دغه څلور وړه کټګوري خلک به لږ لږ تشریح کومګه. او اینډ یوزر څنګه له نوم نه چې معلومیږي، اینډ یوزر هغه څوک دی چې هغه ټیکنیکل نالج دومره نه لري. هغه خلک دي چې کله ډیټابیس جوړ شي دوی ته تاسو وسپارئ، بیا هغوی چلوي، هغوی ترې استفاده کوي. لکه موټر جوړ کړئ بیا ډرایور ته یې ورکړه چې هغه یې چلوي. خیاط لپاره ډیټابیس جوړ کړي، خیاط ته یې ورکړي چې په دغه شکل قدردان چې اخلي په دې ډیټابیس کې سټور کوه، په دې شکل یې ګوره، صحیح ده. نو هغه نور کار نه وي، هغه صرف او صرف هغه ډیټابیس استفاده کوي، چلوي، ټیکنیکل نالج دومره نه لري. سمه ده. نو له اینډ یوزر نه بغیر دغه درې نورې کټګورۍ چې دي چې ډیټابیس ډیزاینر دی، ډیټابیس اډمنسټریټر دی، اپلیکیشن پروګرامر دی. کله چې د ټولو په باندې صحیح پوه شئ په اخر کې به تاسو کولی شئ چې تصمیم ونیسئ چې زه په کوم بخش کې زه باید کله چې پوهنځي نه فارغه شم په کوم بخش کې کار وکړم. یا زه باید ډیټابیس ډیزاینر شم که ډیټابیس اډمنسټریټر شم که اپلیکیشن پروګرامر. البته هغه کسان چې هغه ډیټابیس ډپارټمنټ کې دي یا په نورو ډپارټمنټونو کې هم دي او غواړي چې په دغه بخشونو کې کار وکړي، نو زیاته مطالعه دی بیا په دې بخشونو کې وکړي. نور مضامین دي هم سکیپ کوي نه، خو زیاته مطالعه دی په دې بخشونو کې وکړي. ډي بي ډیټابیس ډیزاینر موږ سره دویم دغه دی، ډي بي ډیزاینر چې ورته وایي. دا نو بیا د ډیټابیس اړوند کنسپچوال ډیزاین هم دی کوي. کله به چې ډیټابیس امپلیمنټ کېږي ډیټا ټوله راټولوي، معلومات راټول کړي په مختلفو طریقو، یا د انټرویو په شکل یا کویشنر یا ځي ساحې خو ډیټا راټوله کړي، بیا هغه انالایز کړي، ریکوایرمنټس وګوري چې مثلا کومه ډیټا کومې ستونزې دي، هغه ته زه څنګه د حل لاره پیدا کړم. کنسپچوال سکیما هم دی جوړه چې کوم ته موږ تاسو ای ار ډي وایو یا انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام وایو، وروسته به بیا ووایو. بل دغه ډیزاینر دی چې د سره دا چیس هم د سره ده چې زه کوم ډي بي ام اس استفاده کوم. مخکې موږ تاسو ویلي مای اسکیل سرور اوراکل وغیره وغیره کوم نه استفاده وکم. نور چې کوم ټیکنالوژیز ورسره دي، ټیکنالوژیز سپیل مې لږ اشتباه لیکلی دی، چې کوم ټیکنالوژیز کوم ټیکنالوژیز موږ سره دي هغه چیس هم د سره دی چې ما سره کوم ټیکنالوژي دی یا کوم ټیکنالوژي نه استفاده کوم، هغه هم ډیټابیس ډیزاینر سره دی. په بل کټګوري کې ډیټابیس اډمنسټریټر راځي. ډیټابیس اډمنسټریټر یا د ډیټابیس مدیر چې څوک مدیریت کوي، دا هغه کس دی چې ډیټابیس جوړ شي. څه معنا؟ ډیټابیس ډیزاینر ډیزاین کوي، ډیولپ شي، هغې نه وروسته بیا ډیټابیس اډمنسټریټر چې کوم دی هغه قومندان دی، هغه نه بیا وایي چې زه ډیټابیس څنګه جوړ کړم، یا ډیټابیس کې زما ډیټا څنګه سکیور وساتم، څوک رانه حمله پې ونه کړي، څوک مې ډیټابیس هیک نه کړي، څوک زما ډیټا ته اناترایزډ اکسس ونه لري، یا زه فرض وکړه څومره یوزرز جوړ کړم، بیک اپ کوم وخت کې واخلم، صحیح ده، هارډویر څنګه شیر کړم، نور ریسورسز څنګه شیر کړم. دا هغه مدیریت کوي چې اکثره په دې دفاترو کې یو اډمنسټریټر وي چې ډیټابیس اډمنسټریټ کوي. یوزران څومره جوړ کړم، چاته کوم پریویلیجز ورکړم، امتیاز، څوک به ډیلیشن کولی شي، څوک به اپډیشن کولی شي، چاته فل اتھارټي ورکړي، صلاحیت ورکړي، چاته کم، هغه به دغه کس کار ده چې څوک ډیټابیس اډمنسټریټر دی. نو که غواړئ چې په دې کټګوري کې کار وکړئ، بیا خاص اکثره په همدې هغه راشي چې بیک اپ څنګه واخلئ، ډیټا څنګه سکیور وساتئ او په کوم شکل باندې د هغې مدیریت وکړئ. بله کټګوري خلک موږ سره اپلیکیشن پروګرامرز دي. پروګرامر نو بیا دی دا هغه خلک دي چې سافټویر انجینیرینګ والا ډپارټمنټ کې دي، یا دا خلک کوډ کې به تکړه وي، یو لینګویج کې به تکړه وي، یا جاوا کې یا پایتون کې یا نور. البته پروګرامینګ کې به ښه وي، دا ګرافیکل یوزر انټرفیس به دوی جوړوي یا فرنٹ اینډ به دوی جوړوي چې ډیټابیس سره بیا موږ کمیونیکیشن کوو د فرنٹ اینډ په تھرو یې کوو. ډي بي ام اس په مابین کې وي او ډیټابیس په ګودام وي، هغه نه به ډیټا راخورو، ډیټا سره به موږ سره کار وي. نو اپلیکیشن پروګرامران دي په ساده اصطلاح، یا موږ وایو چې څوک په کوډ کې ډېر پوهېږي هغې ته موږ اپلیکیشن پروګرامر وایو. سمه ده. دا زموږ ستاسو د ډیټابیس په اړه یو لنډ هغه انټروډکټري یا هغه د پیژندګلوۍ اولنی چپټر و چې په دې اړه موږ تاسو درس وویلې. دغه ټیکنالوژیز یا دغه سافټویرونه پکې استفاده شوي دي، دغه ریفرنسز چې علمصري والا کوم لیټسټ کتاب دی یا دا جیفري والا چې کوم سیکنډ ایډیشن کتاب دی تاسو سره ما شیر کړی و، له دې نه معلومات راخیستي کولی شئ د زیاتې مطالعې لپاره یې وګورئ. همداسې انټرنیټ نه هم پکې ځینې شیونه راخیستي، انټرنیټ هم کتلی شئ. که ځینې پوښتنه وي، کوم وړاندیز وي، کولی شئ زما ټلیګرام یا زما ایمیل یا زما د واتساپ په شمیرو له ما سره اړیکه ونیسئ.